ابطال شرک وشو، په دې کې بیان دا دلائل د توحید ده، د الله جل جلاله د قدرت او نشانه الله فرمایي. الله پاک هغه ذات ته فالق الحب والنوا، یو دانه د غنمو دهقان زمکه ته واچي، درېمه او څلورمه پنځمه ورځ چې ګوري هغه دانه وچوي، ډکه یې راشنیسي. او دغه ذات څوک ده چې دغه دانه یې اچودله، د هغه لمن د یو ډکی راوچت شو، یو د الوچو د مندتو د زردلو یو زړی راواخلی، په تیږه به مات نس کلک، خو ځمکې منځ کې پروت ته څو وخته بعد وګورئ چې زړی مات شوی وي، د هغه لمن د یو ډکی راوچت شي. دا کار چا وکړو؟ الله. الله هغه ذات چې ژوندی د مړي نه راوباسي، چرګوړی د اګۍ نه راوباسي، او یا عالم د جاهل نه راوباسي، او یا مسلمان د کافر نه راوباسي. مخرج المیت من الحی، مړ د ژوندي نه، اګۍ د چرګې نه، جاهل د عالم نه، کافر د مسلمان پلار نه الله پیدا کړ. الله هغه ذات د سبا چونکی ده، توره شپه وي رڼا راولي. الله د شپه الله د ټولو دپاره سکن ګرځولی، ټول خلک ورو ته ننوځي، غلی شي، کراره شي. الله لمر او سپوږمۍ د کاپي حساب دپاره را لېږلی. لمر کې الله حرارت پیدا کړی، په قمر کې الله برودت یخوالی پیدا کړی، په حساب سره چلیږي. لمر په خپل اندازې، اوس که همیشه لمر ګرمي وای مونږ به څه کولی، که همیشه یخني وای مونږ به څه کولی. الله هغه ذات ته چې دا ستوري د تاسو دپاره د هدایت ذریعه ګرځولې دي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي العلماء نجوم الارض، علما دا د ځمکې ستوري دي، لکه څنګه چې اسمان په ستورو ښه ښکارېږي، ځمکه په علماو باندې ښه ښکارېږي. د اسمان په ستورو کې درې حکمت دي. یو حکمت انا زینا السماء الدنیا بمصابیح، مونږ اسمان په ستورو ښایسته کړی. دویم دا ستوري د شیطان د ویشتلو دپاره ده، فاتبعه شهاب ثاقب، ورپسې شي. او دریم حکمت وعلامات وبالنجم هم یهتدون، خلق په ستورو باندې لار پیدا کوي. هغه ستوری ونیسه، ځه په هغه طرف کې پلانکی ځای ده. په علماو کې الله داسې حکمت پیدا کړی. یو خدا چې عالم موجود وي، نو دا عالم زینت الارض، د ځمکې ښکلا ده. دویم د عالم په وجه باندې د شیطان وسوسې ختمیږي. یو مسلمان ورو راشي د پوښتنه وکړي، بس جواب یې ورک، شیطان لرې شو، خبره واضحه شوه. او دریم د عالم په وجه باندې د حق لار پیدا کیږي. عالم داسې مثال لري لکه د باران، چې باران په ځمکه باندې وشي، نو هغه ځمکه آباد او هغه ځمکه شنه
تر و تازه خیسته خیسته ګلان پکې پیدا کېږي. او چې باران نه وي نو بیا د ځمکه وچه شي، ازغي هم پکې نه وي، ایله خړ پړ ګردونه شي چې خپله پزه به ترېنه بنده کړي. داسې حال شو. همداسې علما په مخ د ځمکې باندې چې وي هغه به تاسو ته روحاني ګلان، نبوي ګلان، قرآني ګلان هغه راروزوي چې د تاسو روح تربیته، د بچی تربیته، د لور تربیته، د ښځې تربیته، اصلاح د ټول ورسره وشي، ټول به خوشحاله وي. خو چې کله هم عالم لاړه هغه ځمکه وچه شوه، اوس د اسلامي تربیت نه ته خالی شوې، زوی دې خالی شو، لور دې خالی شوه، ښځه دې خالی شوه، نو منځ کې یوه خلا، یوه فضا د بهیمت منځته راغله. لکه څنګه چې ځمکه په باران باندې ژوندی وي، همداسې انسانان په علماو باندې ژوند تېروي. وی 15,000 عابدان یا 1000 نفر عابدان بزرگان چې د شپې تهجد او د ورځې روژه وي، د مخ د ځمکې نه پناه شي. نقصان خو ده، خو دومره نقصان نه ده لکه یو عالم چې د مخ د ځمکې نه پناه شي. ولې دغه زاهد او پرهیزګار خو لمونځ ځان ته کوي، روژه ځان ته کوي، تلاوت ځان ته کوي، بل چاته یې فایده رسېږي نه. عالم هغه چې یو ساعت بیان کوي یا مدرسې کې درس کوي، د هغه نفع د ټولو مسلمانانو لپاره ده. نو ځمکې ته دومره نقصان رسېږي چې که 1000 عابدان د یو وطن نه وفات شي څومره غټه ضائعه ده، خو چې یو عالم وفات شي د هغې نه لویه ضائعه موت العالم. الله فرمایي موږ د اسمان ستوري ګرځولي، ستوري لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. الله هغه ذات ته دلائل د قدرت دي، د یو نفس نه الله پیدا کړي. فمستقر و مستودع، د تاسو لپاره ځای د قرار او تاسو لپاره کمه موده مستودع امانتي. مراد د مستقر نه د پلار شاه، مراد د مستودع نه وقت معلومات د مور ګیړه. یا مستقر جنت او دوزخ، مستودع قبر، یا څو وخت په قبر کې امانت ښودل شوی وي، یا آخري مرجع جنت ته وي، الله دې مونږ ته نصیب وګرځوي، او یا آخري مرجع جهنم ته وي. الله هغه ذات ته چې د اسمان نه باران نازلوي او د هغې په ذریعې باندې نباتات راشنه کوي. د یو باران نه وګوره مختلف اشیاء، مختلف میوې، مختلف خوندونو شیان را پیدا کوي. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لال روید در شور بوم و خسا. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، برگ درختان سبز در نظر هوشیار. هر ورقش دفتر است بر معرفت کردگار. الله خیسته غنچه غنچه پیدا کی. انگور وګورا، زیتون وګورا، انار اننګوړي وګورا، دغه پمن کې دانه وګورا، هغه من کې وبو وګورا، د هر دانه پوخ وګورا. مشتبهان غیر متشابه، پرانګ سره ورته بوخان کې نه ورته. وګورئ دې میوه ته چې کله پخاشي، چې کله دا خاموي،
په دې ټولو کې دلائل د توحید د الله پاک جل جلاله ده. خو سره د دې نه بیا هم دا خلک د الله سره شریکان نیسي، د الله دپاره زمن پیدا کوي، د الله دپاره لوڼې پیدا کوي بغیر د کوم دلیل نه. الله منزه ده د دې ټولو نه، الله پاک شریک نه لري. الله فرمایي ان الله بشک الله تعالی فالق الحب جلا کونکی دا چونکی دا الحب د دانې والنوا او د زړي یخرج الحي وباسي مړی من المیت د ژوندینا ومخرج المیت او یستونکی دا د مړي من الحي د ژوندینا. ذالکم الله دا الله تعالی دا فانا تؤفکون څنګه تاسو ګرځولی کیږئ. فالق الاصباح چونکی دا د اصباح د سبا، یعنی د سبا هغه شاخ، د سبا هغه سپیدې چودلو والا ذات الله ده. وجعل الليل سکنا الله ګرځولی د شپه ځای د آرام، والقمر او الشمس المر والقمر سپوږمۍ حسبانا په اندازې خپلې سره د حساب دپاره دي. ذلک دا تقدیر العزیز العلیم، دا اندازه ده د عزیز غالب ذات العلیم چې عالم ذات په ټولو حکمو باندې. وهو الذي الله غذات جعل لكم النجوم چې الله تاسو لپاره ګرځولي دي ستوري لتهتدوا بها فی ظلمات البر چې تاسو لار پیدا کوئ په دې باندې په تیاره کوي د وچې کې والبحر د دریاب کې. قد په تحقیق سره بیان فصلنا الآیات من تفصیل سره بیانو آیتنا لقوم یعلمون ای قوم د پاره چې علم لري. وهو الذي الله غذات انشأکم چې تاسو پیدا کړی من نفس واحده د یو نفسنا فمستقر فی الدنیا زائد قرار دو په دنیا کې او مستودع او زائد امانت اخودل د مکان تودع فیه. قد فصلنا الآیات من په تفصیل سره بیانو آیتنا لقوم یفقهون قوم د پاره چې علم لري پوهیږي په خبره باندې. وهو الذي الله غزات دلیل توحید جوی وهو الذي الله غزات انزل چې نازل کړي من السماء الاسمان ماء او باران فاخرجنا مونږ وباسو به پدې باندې نباتا كل شيء شنه کېدل او واخه د هر شي د هر نوعنا فاخرجنا مونږ وباسو منه لدینا خضرا تازه شیان تر تازه بوټي نخرجو مونږ وباسو منه لدینا حبا متراکبا اغا دانی پیوستا پیوستا کسنابل الحنتا لکا وگی د غنمو د جوارو ومن النخل او د خجرنا من طلعها د غیر شاخوننا قنوان غنچی بوی دانیتون نگدی نگدی وجنات باغون بوی من اعناب د انگورنا والزیتون او زیتون بوی والرمان انار بوی مشتبهن برابر به پرنګ کې و غیر متشابه او نه برابر په خوان کې. انظروا وګورئ الی ثمره دی میوې ته اذا اثمر چې کله میوه ونیسي وینعه دغه په خوالي ته وګوره. ان فی ذلک یقینا پدې کې ان فی ذلکم یقینا پدې کې لآیات دلائل دی عبرت لقوم یؤمنون ای قوم دی پاره چې په الله تعالی باندې ایمان لري. وجعلوا لله دوی ګرځولې د الله تعالی د پاره شرکاء الجنه شریکان الجنه ملائکه ځکه جن وایي چې د سترګو نه فنا دي. وخلق لهم الله تعالی وخلقهم الله دغه پیدا کړي دي وخرقوا له بنین و بنات او دوی جوړوي د الله تعالی د پاره زمن او لونه بغیر علم بغیر کوم دلیل نه. سبحانه سبحوا سبحانه تاسو د الله پاک جل جلاله پاکی بیان کړئ. وتعالى الله منزه ده عما ده غسنا یصفون چې دا خلک بیانوي په باره د الله تعالی کې چې الله اولاد لري یا لور او زوی لري. بدیع السماوات په مخکې رکوع کې هم بیان ده
دلائلو د توحیدو د الله پاکوش. همدارنګه په دې رکوع کې هم د الله پاک جل جلاله د توحیدو بیان ده او هم الله د هغو کسانو انجام بیانوي چې کوم کسان د الله د حکم تابعدار نه جوړیږي. موږ به خلق په خپل گمراهۍ کې پریدو حتی سے جهنم ته لاړ شي او بیا افسوس ارمان کې چې کاش کې موږ دنیا ته لاړ وای نو موږ به هلته نیک عمل کړی وای. الله فرمایي خدای هغه ذات ته چې د اسمانو د ځمکو پیدا کوونکی ده، خو بدیع. بدیع دا معنا چې یوه نقشه مخکې موجوده نه وي، نوې نقشه باندې الله جوړه کړي. ناشنا پیدا کوونکی، بغیر د مثال سابق نه پیدا کوونکی د اسمانو د ځمکو ده. الله تعالی دی پر وسنګ اولاد پیدا شي او حال د الله پاک خزانه لري. د دنیا قانون خدا چې سړی اول نه خزه وکي دا غې نه بعد بچای پیدا کیږي او دا خزه مثل د خاوند وي. خدای الله سره مثل کوم شته نه چې نشته نو الله دی پر خزه پیدا نشو. چې خزه پیدا نشو نو بیا اولاد به څنګه د الله دی پر پیدا شي. الله په هر شی باندې خبردار ذات ده. دا الله تعالی د تاسو رب ده، د هر شی پیدا کوونکی ده. تاسو د الله توحید ومنئ. الله په هر شی باندې قدرت ذات ده، قادر ذات. لا تدرکه الابصار، نشی نیولی الله تعالی لره سترګې، وهو یدرک الابصار، خو الله تعالی نسی نیونکی ده د سترګو. یعنی الله هر څه ویني او د دنیا سترګې الله نشي لیدلی. دا هغه آیت ده چې په واقعه د معراج کې د الله د رؤیت متعلقه د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه و من معه نظر دادا چې د الله تعالی دیدار کړي. و حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې د الله پاک دیدار نه ده کړی. عائشہ د استدلال دی پر دا آیت پیش کړي لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار. او دویم هغه آیت پیش کړي لن ترانی ولكن انظر الى الجبل، چې کله حضرت موسی علیہ السلام عرض وکړو رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی. او حدیث هم پیش کړي نور ان اراه، نور څنګه زه وینم. د دې آیت نه جواب یو دا جواب چې الابصار کې الف لام استغراقی شي، نو معنا دا چې ټول سترګې د الله لیدل کوي نشي. ولې ټول سترګو کې خو د مسلمان سترګې هم دي او د کافر سترګې هم دي. ټول سترګې د الله دیدار کوي نشي. دا یو. یا الابصار کې الف لام عهد، عهدی شو. یو ابصار د دنیا دي، یو ابصار د عالم د آخرت ته. لا تدرکه الابصار، نشی نیولی الله تعالی لرا، یعنی الله لرا نشی لیده د دنیا ولا سترګې. دا سترګې کمزوري دي، دا ضعیفې دي. او یا لا تدرکه الابصار، نشی نیولی الله تعالی لرا سترګې په دغه عالم کې، په دغه عالم کې. او یا سلورم جواب یو درک ده یو رؤیت ده و بینهما ما بینهما. څنګه؟ فلما ترى الجمعان،
قالوا یا موسی انا لمدرکون. چې کله د موسی علیه السلام قوم فرعونیانو لره ولیدله رؤیت راغی، نو دوی ګمان داو چې درک او رؤیت به یو شی وي. انا لمدرکون، مونږ ونیولی شو، دا د رب پسې راورسېده. موسی علیه السلام جواب ورکوي کلا داسې نه ده، رؤیت به موجودی خو درک به نه وي. ان معي ربي سيهدين، الله به ماته لاره ښیي. رؤیت راغلی و درک و نشو. دلته هم الله پاک نه پې د درک کړی، الله پاک نه پې د رؤیت نه ده کړی. او درک او رؤیت ته فرق ده. درک معنا د شي حقیقت پیدا کول، د شي ماهیت پیدا کول. لا تدرکه د الله حقیقت او ماهیت او الابصار سترګې په دې کې کار نه لري. حقیقت د شي ما به الشيء هو لکه علامه تفتزانی رحمه الله شرح العقائد النسفی کې تعریف کړي چې حقیقت د شي ما به الشيء هو. مونږ تاسو انسانان، د انسان تعریف څه شی ده؟ حیوان ناطق. مونږ ټول حیوانان یو. ناطق حقیقت د انسان، ماهیت د انسان حیوان ناطق. اوس دا حیوان ناطق د انسان اصل شو لا تدرکه، څوک د الله پاک اصل د الله پاک درک د حقیقت نشي کولی. او مونږ بحث پر رؤیت کې دا په حقیقت کې خود هم نه ده. پاتې د هغې آیت نه لن ترانی، ته ما لیدی نشي. د هغه آیت نه هم رؤیت ثابتېږي. ولی که الله لیدل کېدی نه که نه داسې به ویلي وی لن ارا، هېڅکله هم زه لیدل کېږم نه لن ترانی، ای موسی ته ما لیدی نشې په دې دنیا کې. په خلاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دنیا نه وه، هغه عالم سماوي و. د وم اسمان نه پورته سدره منتها او د هغې نه پورته فکان قاب قوسین او ادنا، پورته لاړه. او پاتې حدیثو نور ان اراه، ظاهری لیکل خو یو شی دی، نه بل قول روایت راغلی نورانی رآه، الله نورانی ذاتو ولیدلو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله لره. او ایسو وجه ده چې الله پاک تقسیم کړی وي ما بین د خبرو او ما بین د رؤیت کې. خبر حضرت موسی علیہ السلام ته ورکړی وي او رؤیت الله پاک رسول الله ته ورکړی وي. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نو همدغه د بهتري وجه ده چې د موسی علیہ السلام لپاره الله کلام ورکړ، خبرې ورکړې، او حضور صلی الله علیه وسلم ته الله رؤیت ورکړی وي. تاسو ته الله د خوانه عبرتونه او دلائل راغلي چې هر چا په دې دلائل نظر ولګي د خپل ځان لپاره یې ګټل. په تاسو باندې حافظ نه یم. همدارنګه موږ آیات بیانوو د ډېرو فوایدو لپاره، حتی چې دا خلک به په آخر کې ووایي چې درس ته پیغمبره تا درس لوستی ده، قرات دې ویلی. او حال دا چې حضور صلی الله علیه وسلم کوم درس او کوم قرائت او کوم مکتب او کوم مدرسه او کوم پوهنتون کوم یونیورسټي نه دی ویلی. پیغمبره د هغه څه تابع شه چې تا ته د الله د خوانه وحی کېږي او د مشرکان نه مخ واړوه. که د الله اراده وای که نه دوی به شرک نه وای کړی، لیکن ته په دوی باندې حفیظ او نگهبان نه په دوی ته مسلط او متصرف یې.
الله فرمایي د کفارو بوتانو ته کنځلې مه کوئ. وګورئ په هغه زمانه کې به بوتانو چا په سپک نوم یاد نو دوی به څه کول؟ بت پرستانو به الله ته کنځلې وکړي، بت پرستانو به رسول الله ته کنځلې کول. الله فرمایي چې دا خلک خو جاهلان دي، د الله په قدر خو نه پوهېږي. خو مسلمانانو تاسو ولې په دوی باندې خپل الله خپل رسول ته کنځلې پې کوئ؟ رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم وایي تاسو خپل مور او پلار ته کنځلې مه کوئ. نه هر سړی وایي چې یا رسول الله څه لیوني خو نه یو چې پلار او مور ته کنځلې کوو. وایي تاسو د بل چا مور او پلار ته کنځلې مه کوئ، هغه وایي تاسو مور او پلار ته بیا کنځلې نه کوي که نه. خو چې ته د بل چا مور او پلار ته کنځلې کوې خود هم د تا مور او پلار یادوي، لس وارې یادوي. نو علت د کنځلو ته خپله شوې لکه تا چې مور او پلار ته زیاړې کړې وي. دلته هم الله فرمایي چې د کفارو مشرانو ته، د کفارو بوتانو ته، د کفارو بادشاهانو ته کنځلې مه کوه. ته یو مجلس کې ناست دی او د کفارو یو رهبر یاد شو، بادشاه یاد شو، د کنځا باندې څه کېږي چې د ښځه داسې د مور داسې څه پیدا ورورسېدې نه هیڅ پایله پې مرتبه نه شوه. اوس به هغه سړی چې د هغې ډلې طرف ده اتا خدای ته، اتا پیغمبر ته، اتا دین ته، اتا قرآن ته به یو درجن زیاړي څه جوړ شول که نه؟ شریعت د دې شي بندیز لګوي. زیاتره د همدغې بحثونو د وجې نه چې بعضې انسانان کله په یو طرف ودرېږي بل ته کنځایه کوي، بل طرف ته ودې ته کنځایه کوي. ښه د کنځایې څه نتیجه ورکوي؟ په دې اسلام ترقي کوي؟ نه. په دې قرآن ترقي کوي؟ نه. په دې وطن کې امن راځي؟ نه. په دې باندې اسلام سره کې مکمل کېږي؟ نه. خو دا کنځلې کول چاته او چاته بد الفاظ ویل د هغې د مشرانو اهانت دا د خپل خدای اهانت کول، بلکې لا د بل مشر په قدر سره یاد کې هېڅ پروا نه کوي. الله ته امید شته چې هغه خلک داسې ووایي چې دا سړی موږ سره شخصي عناد نه لري، د ده عناد له وجې د توحید نه له موږ سره ده، د عدم ایمان له وجې نه عناد ده. که ما سره شخصي عناد دی زه به یې په بد الفاظو یادولم، کیدای شي همدغه ذریعه د ایمان شي. او که ته لګیا شې چې د څو څه کړي د مورو خورو یو درجن ورته ووایې څه فایده یې وکړو؟ خپلې خولې کنټرول، املک علیک لسان، د خپلې ژبې مالک جوړ شه. نو الله وایي چې کنځلې به نه کوئ، په دې کې د تاسو د خدای لپاره اهانت ده، د تاسو د پیغمبر لپاره اهانت ده. البته بعد جهله خلق، جاهل انسان هغه چې دا بس کنځای کوي. تاسو خپل سوچ وکوئ چېرته لاړ شو یا په لاره کې یو عسکر یا یو پولیسو بد لفظ وښوروي، آیا سړی طبعا یېرېږي نه چې ښه سړی ولې ته خو ځان ته مسلمان ده کنځا دې ولې وکړي؟ حتی که دا سړی بیخي تا طرفدار همي بس نو دښمن شو. الله فرمایي چې نه خلک ځان ته دښمن مه جوړوه. کنځا د چا مشر ته، د چا بادشاه ته، د چا وزیر ته، د چا خدای ته مه کوه. په دې کنځا باندې هېڅ شی هم نه کوي، هېڅ یوه پایده هم په دې مرتبه نه ده. یوه پایده پکې شته چې بېرته به تا د پیغمبر اهانت وکړي، د تا د قرآن اهانت به وکړي، د تا د الله اهانت به وکوي. الله فرمایي موږ همدارنګې د هر امت دپاره خپل عمل ښایسته کړی ده، هر چا دپاره خپل دین ښایسته شوی. یهودو ته یهودیت، نصراو ته نصرانیت، هندوانو ته هندوتوب، مسلمان ته مسلمان.
د کفارو با مضبوط قسمونه کول چې که موږ ته د الله د خوا نه پیغمبر او معجزات راشي موږ به ایمان راوړو. ته ورته وایه چې پیغمبر دغه آیات او معجزات د الله سره دي، کوم شي تاسو خبر کړی یې چې کله دغه آیت راشي بیا تاسو ایمان نه راوړئ؟ ولی هلته په خپله غواړئ او بیا ایمان نه راوړئ؟ الله فرمایي مونږ د دې زړونه اړوو. د زړو اړول د دې مطلب دا ده، تفسیر روح البیان فرمایي چې مخکنی امتیانو کې به جسد صورت مسخه کېدلو، خو رسول الله دعا وکړه چې خدای زما په امت کې عامه مسخه مراله شکلونه په بزرګۍ باندې بدل شي. اوس د دې امت به مسخه د زړه راځي. اندرین امت نبود مسخه بدن ولیکن مسخه دل بود ای ذوالفتن. نو علامه اسماعیل حقی رحمه الله د مسخه د زړه لپاره درې علامات فرمایي. وای چې کله هم په چا کې د درې علامې پیدا شوې دی دې پوه شي چې د ما زړه مسخه شوی ده. یو چې په تلاوت او په عبادت باندې خوشحاله نشي، په زړه کې د سرور رانغی، خوشحالي رانغله، دا یو. دویم په ګناه دی وکړه په دې خفا نه شوې، ودې نه ژړل، توبه دې ونه ایستله، کرکه دې ونه شوله، دا دوه. او دریم چې یو سړی په ادیرو په مقبرو تیریږي او د هغو نه عبرت نه اخلي چې دا هم ځوانانو ما غونډه ګرځېدل نن د خاورو لاندې پراته دي. چې دا درې علامې په چا کې پیدا شوې دی دې پوه شي چې د ما زړه نوره بدل شوی ده. د ما زړه یا د لیوانو ده یا د مارانو لړمانو ده او یا د نورو جناورو ده. الله فرمایي موږ دا خلک پرېږدو په دا خپله ګمراهۍ کې به یو څو وخت تیر کړي او ناڅاپه د الله عذاب په دې خلکو باندې به راشي. الله فرمایي بدیع السماوات اذ هو دا الله فاقو بدیع السماوات ناشنا او نوی پیدا کونکي د اسمانو دا والارض د ځمکې دا انا یکون له ولد څنګه به وي د لپاره اولادو ولم تکن له صاحبه او نوی د الله تعالی لپاره بیبي خزا وخلق كل شيء الله پیدا کړی هر شی وهو دا الله بكل شيء علیم پارشی باندې عالم او خبردار ذات تا. ذالکم الله دا الله پاک ربکم د تاسو رب حمدا لا اله نشته معبود موجودو الا هو مگرم دا یو الله دا خالق كل شيء الله پیدا کونکي د هر شی دا فاعبدوه د الله توحید منه او دا کلمه اوایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله وهو دا الله على كل شيء فارشباني وكيل متصرف دا مقرر دا لا تدركه الابصار نشي ولا الله تعالی لرسترګي یا د دنیا سترګي الله لره دی نشي وهو يدرك الابصار الله تعالی نشي سترګو لره الله سترګو باندې پټول صاحبانو د سترګو باندې خبردار او علیم دا وهو اللطيف الله بارک لدونکي دا پارس باندې الخبير خبردار ذاتا قد پتحقیق سره جاکم راغلی تاسو ته بصائر و عبرتو من ربکم لطرف در رب د تاسو نه فمن هغه څوک ابصرا چې ویلی دلو او وګوري فلنفسه د خپل ځان لپاره بصیرت حاصل کفویا حاصل کړه ومن عمیا چې څوک ړوند شو د هدایت نه فعليها نو دا ضرر هم په د باندې متوجه ده د هدایت نه ړوند شو کلمه اون ویلې توحید اون منلو وما انا او نیم علیکم پتاسو باندې بحفیظ نگاه باندې د تاسو باندې مقرر نیم پتاسو مسلط نیم بلکې د الله کتاب در سوما نور ایمان د تاسو خپل خواخه د ایمان راوړې او کنا وکذالک اندارنګا نصرف الآیات مون بیا بیانو آیاتنا لفوائد کثیره د ډیرو فائدو دی فارا
معطوف علیه مقدر او یا اویل یتم التبلیغ معطوف علیه وګرځوي چې تبلیغ پوره شي وليقولوا درسته او عاقبت بیدای چې داخلك بوای چې درسته تا قرآن وستای دا تا کتاب مخکې وستای مکتب دی ویلای ولنبینه خامخا من بیانو لقوم یعلمون قوم پاره چا پوهیږي یتبع تابع شما ده غس اوحی الیک تتا توحی شویدا من ربک لطرف در رب تعالی لا اله الا هو نشته معبود موجودو الا هو مگرم دایو الله د چاته ته وحی کړی دا واعرض عن المشرکین و یرازو کد مشرکانو نه مخواړه ولو شاء الله قد الله پاک را دا ما اشرکو دی بشرک نه وای کړي و ما جعلناک امون بت نه وای ګرځول علیهم په دی باندې حفیظا نگهبان او ساتون کې و ما انت علیهم او نه ته په دی باندې به وکیل مسلط او متصرف نه ولا تسب الذين كنزا مكواه وكسانو تيدعون تديبوا من دون الله بغير الله تعالى فيسب الله دي بكنزل بك الله تعالى عدوا وظلم سرا بغير علم بغيركم حجه ودليلنا كذلك امدارنگا زينا من خيست کړي دي لكل امه دهر امه لپاره عملهم ددي عمل ثم الى ربهم بخبل رفت مرجعهم ددي ورتقدر رجوع ده فينبئهم خبر بورکی دوی ته بما كانوا يعملون په سبب باندې چې دوی به عمل کولو واقسموا دي قسم کوي بالله الله تعالی باندې جهد ايماني بسخت قسمونو لئن جاءتهم آیه قدوی ته خامخا آیت او نشانه ليؤمنن بها خامخا بدوی پدی باندې ایمان راوړي قلوا پیغمبر انما الآیات عند الله خبر دادا بلنده آیات او معجزات د الله تعالی په نسبت دي وما يشعركم او وما يشعركم کوم شي تاسو خبر کړی انها د آیات اذا جاءت راشي لا يؤمنون بهم ایمان نراوړي خلکو ونقلب من اړو افئدتهم دخل کو زنه د حقنا وابصارهم دخل کو سترګې کما لما کاف معنا د لام تعلیلیا لما ده هغه وجنم یؤمنو چې ایمان نو راوړې پر رسول الله صلی الله تعالی باندې به اول مرتن اول ذلهم ونذرهم من دی پریدو فی طغیان بخل سرکشه کی یعمهون دی بسرگردان اننا نزلنا الیهم الملائکتا وکلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ومخکې رکوع کې بیان د توحید او انجام د کفارو بیان شو په دې رکوع کې هم الله پاک جل جلاله د بعض محرمات او د بعض حلال شیانو او د الله پاک په اطاعت باندې او د الله پاک د معصیت او سزا بیانوي د کفارو بویل چې مونږ ته د ملائکه راشي چې ته پیغمبر یا به ویل چې د امړي د راژوندې شي هغوی د اوایي چې ته پیغمبر یې الله فرمایي چې او پیغمبره کوم دوی ته ملائکه نازل کو کوم دوی ته مړي راژوندې کو خو بیا به هم دا خلق اونوي چې خیر سه ته پیغمبر بیا مستا پیغمبري منینا کدا هر شی ورته ډلې ډلې او یا مخامخ حاضر کو دی بیا هم د الله تعالی الوهیت او نبوت رسول الله تسلیم نکي امدا شان پیغمبر مونږ د هر پیغمبر د پاره دښمن ګرځولي دوا قسمه یو انسانی دښمن یو شیطانی دښمن امدغه انسان دلته مختکو په جن باندې ولې شیطان انسی دا په شیطان جنی باندې زیات قوی ده ولی شیطان جنی خالی تا ته بزر کې وسواسه چې دا ګناه دې کړې وې دا ګناه دې کړې وې او شیطان انسی هغه تا د الله سنسی او گمراهی ته دی بیاري
د شیطان انسی زیات مؤثر ده د شیطان جنی نه، ځکه الله پاک انسان مختک. الله فرمایي دغه شیطانان په خپل من کې یو بل ته وسوسه کوي، بیکاره خبرې په زړه کې ورچي، یا شیطان جنی په زړه کې ورچي او یا شیطان انسی په خلی په طرف باندې ورته دا خبره داسې ده باطل خبرې ورته کوي. پیغمبره کله الله پاک خوخه وای اراده کړې وای دوی به دا کار هم نه وای کړی، خو الله پاک اراده د دوی د قصد د دوی د ارادې مطابق داسې اراده کړې ده. پیغمبره د دې لپاره چې د خلکو زړونه دوی ته غوږ ونیسي او دغه باطل طرف ته میلان پیدا کړي، د دې لپاره چې د شیطان په دې خوشاله شي ایا موږ د الله نه بغیر بل حکم او فیصله کوونکی وغواړو. حال د الله هغه ذات چې تاسو ته کتاب نازل کړي مفصله او هغه کسان چې موږ دوی ته کتاب ورکړي یوی پویږي چې دا حق د نازل له طرف دربنه د الله کلمه مکمل شوا صدق او عدل، هم صدق ده د الله د طرف ده او هم عدل ده انصاف ته مابین د ټولو کائناتو کې. ایس یو مغیر مبدل د الله د حکم دی پاره نشته. پیغمبره په مخ د ځمکې باندې کفار زیات دي، کته د ځمکې د زیاتو خلکو تابعدار شي چې کفار دي تا به د الله د لارې نه واړوي. دوی د خپلو ګمانو منون کې دي او دوی سره کوم دلیل نشته، اټکلي خبرې کوي. د ستا رب په هغه چا خبردار ده چې ګمراه ده او په هغه چا خبردار ده چې هدایت مندون کوي. کفارو به اویل چې عجیبه خبره ده چې کوم شی الله مړ کی هغه تاسو نه خورئ، چې کوم شی تاسو مړ کړئ هغه تاسو خورئ. دا د مسلمانو په دې کې به وسوسه پیدا کړه. الله فرمایي چې او کنه دا خو ما ورته ویلي چې کوم شی تاسو مړ کړئ مړ کړئ حلال کړئ دا به خورئ او چې کوم شی ما په خپل وځي نه به خورئ. دا د الله حکم ده. تاسو خورئ هغه څه چې د الله نوم په یاد شي کې رښتیا ایمان والای. او مسلمانانو سدي تاسو لره چې تاسو نه خورئ هغه شی چې الله په نوم یاد شوی وي او الله تاسو د حلال او حرام ټول بیان کړل. یقینا ډیر خلک گمراه کیږي د خپل خواهشاتو د وجنه او همدغه دلیل بولی چې ولې کوم شی زعل کم دا حلاليږي او چې الله یې مړ کې دا حراميږي. مسلمانانو ظاهری گناه هم پرې ده، باطینی گناه هم پرې ده. ظاهری گناه پخکارا شرک او کفر مکوي، خدای هم د وساتي. باطینی گناه معنا ریا مکوي، ان یسیر الریا شرک. باطینی گناه هم مکوي یعنی ریا مکوي، سمعت مکوي. دویم ظاهری گناه پخکارا کفر کول، باطینی گناه نفاق کول چې پخکارا ایمان یاده او پزړه کې دی کفر وي، داسې مکوي. ظاهری گناه مکوي، باطینی گناه. جاهلیت زمانہ وا سړیو با د ورځې لماله د کعبه شریفې نه طواف کولو لڅ لغړبو، دا ظاهری گناه شو. باطینی گناه زنانه با په حرم شریف کې د شپې له خوا طواف کولو لڅ لغړ. الله فرمای باطینی گناه هم مکوئ. او یا ظاهری گناه په ورځ کې بغیر د جامونه، او یا باطینی گناه چې زنانه با په خپل سامان باندې لاس یخی وو جامه بنوا او دا به ویل الیوم یبدو كله او بعده، نن به بعضی یا ټول معلومی خود چا دی پاره حلال نه بولم. الله فرمای مکوئ داسې. د جاهلیت دور ختم شو. یا ظاهری گناه دواعی د زنا، باطینی گناه عین زنا. اسباب د زنا
بیزایا خبره، بیزایا ټوکې، بیزایا شهوت پارون کی خبره دا مکوئ. او باطنی گناه دا معنا چې زنا کوي. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم خاول خو ور لواره زنا نه وي، اول نه خبرې وي، اول نه لیدل وي، بیا کرا خبرې یا اول خبرې بیا لیدل شي، د لیدل نه وروسته لاس ورکول شي، هغې نه وروسته تقبیل شي، هغې نه وروسته مضاجعت شي، هغې نه بعد زنا حقیقت پیدا کړي. نو تاسو دغه اسباب پرېږدئ. شهوت پارون کی خبرې اگر چې ورور دی وي، نزدې خپل دی وي، دا خبرې به نه کوئ. دا دواعي د زنا دي او وروسته به دا خبره په حقیقت د زنا باندې بدلېږي. الله فرمایي کوم کسان چې د ګناه کار کوي ډېر زر به دوی ته سزا ورکړی شي. ای خلکو مه خورئ هغه مال چې د الله نوم په دې یاد شوی نه وي. او دغه مال خوراک دا فسق ده، ګناه ده، حرام ده. شیطانان یو بل ته وسوسه کوي چې دا عجیبه خبره کوم شی الله درته مړ کړی هغه نه خورئ او چې خپل حلال کوي بیا خورئ. مسلمانانو تحلیل د الله حلال، تحریم د الله حرام. تاسو د بندگانو خبره په دې خبره کې مه منئ، کنه به تاسو به هم مشرکان شئ لکه دوی چې مشرکان دي. الله فرمای ولو اننا کمونگا نزلنا مونږ نازل کړي وای الیهم الملائکه دوی لرا ملائکه وکلمهم الموتى او دوی سره خبرې کړي وای مړو وحشرنا علیهم مراجمه کړي وای په دوی باندې کل شیء هر شی قبولا مخامخا ما کانو نو دوی لیؤمنو چې ایمان راوړی وای دستا په صدق باندې الا مگرم ایشاء الله چې دی الله پاک اراده وشي ولکن اکثرهم یجهلون لیکن زیاتره د خلکو به جهل او نه خبرونه پوي کوله. وکذالک اندارنګه جعلنا منگر زولیو لکل نبی دار پیغمبر دی پاره عدوان دشمن شیاطین الانس والجن شیطانان د انسانانو د پریانو یوحی بعضهم الی بعض وسوسه با چول بعض د دوی بعض نورو ته زخرف القول باطل خبره. زخرف سرو زره توای لکه چې د څوک د ګیلټو ته د سرو زره ابو ورکی غرورا پدو کې باندې لوجه د دو کې نه ولو شاء ربک کد استاد رب فخوای ما فعلوه دی بدا کار نه وای کړي فذرهم پرید و ما یفترون فذرهم و افتراءهم علی الله ما بمستریاشی یفترون فعل په معنا د مصدر باندې شو. ولتصغى او د دې لپاره چې میلان وکوي الیه دغه زخرف ته افئده الذین زرونه د هو کسانو لا یؤمنون بالآخرته دوی ایمان نه لري په آخرت باندې وليرضوه او د دې لپاره چې دوی د الله تعالی راضي کی وليقترفوا یا دوی کسب کوي ما هغه څه هم مقترفون چې دوی کسب کوونکي دي وليرضوه چې دوی راضي کی دغه شیطان لره وليقترفوا او چې دوی کسب کوي ما هم مقترفون چې دوی کسب کوونکي دي په دغه زخارف د دنیا باندې. افغیر الله بغیر د الله تعالی نه ابتغیز ابولم حکما حاکم دریم گړی وهو الذي الله غزات انزل الیکم الکتاب چې نازل کړی تاسو د کتاب مفصلا په تفصیل سره والذین کسان آتیناهم الکتاب چې موږ دوی ته کتاب ورکړی یعلمون پوهیږي انه چې دا منزل من ربک نازل شوی له طرفه د رب د تانه بالحق په نزول حقا فلا تكونن نخامها تمكك من الممترين لجملې د شک کوونکو وتمت كلمة ربك او پراش و کلمه دربستا صدقا و عدلا پر اختیار او په انصاف سره
لا مبدله نشته مغیره لکلمات الله د الله تعالی د خبرو دی پاره وهو السمیع الله اوریدونکی د ټولو خبرو ده العلیم خبردار ده وان تطیعک تخبر امانه اکثر من فی الارض د زیات خلکو چې مقدس مکه باندې دي یضلوا کتاب گمراه کی عن سبیل الله د الله د لارینه یتبعون دوی تابعداري نه کوي الا ظن مگرم د ګمان و انهم ندیدو الا یخرسون مگرم دوی اٹکل خبرې کوي ان ربک بیشک رب ستا هو اعلمو خبردار د من په هغه چا باندې یضل عن سبیله چې گمراه کیږي د لار د الله تعالی نه به تحلیل الحرام و تحریم الحلال وهو دا الله اعلمو خبردار ده بالمهتدین په هدایت مندون کو باندې او خلقو نفقلو خوري مما بعض ده هغنا ذکر اسم الله علیه یا چنون د الله تعالی په دی باندې ان کنتم کتاسو یی بی آیاتی پایتو دی الله تعالی باندې مؤمنین ایمان لرونکي یی و مالکم سدی تاسو لرا الله تاکلوا چې تاسو نه خوري مما ده هغه څنګه ذکر اسم الله علیه یا چنون د الله تعالی په هغه او حال دا وقد فصل لكم الله بیان کړی تاسو دی پاره ما هغه حرم علیکم چې الله پتا سبانه حرام کړی فی جميع الاوقات الا ما مگرم هغه او ضرورتم الی چې تاسو محتاج شئ هغه شتا و ان کثیرا دې کسان یضلون دوی گمراه کیږي به اهواهم بخپل خواهشات او بغیر علم بغیر کوم دلیلنا ان ربک بیشک رب ستا پیغمبر هو اعلم خبردار ده بالمعتدین په تجاوز کوونکو باندې هغه متجاوزین دوی حلال شی پرېږدي او د حرامو طرف ته ځي او خلقو و درو فریده ظاهر الاثم ظاهری گناه پریده شرک جلی و باطنه باطنی گناه پریده ان الذين یقینیها کسان یعنی ظاهری گناه هم پریده پټ گناه هم پریده ان الذين یقیننها کسان یکسبون الاثم دوی کسب کوي د گناه یعملون الاثم عمل د گناه کوي سيجزون زرد دوی ته جزا ورکولی شي بما په سبب باندې کانو چې دوی یقترفون چې دوی دا کسب د ګناه کولو د خپل ګناه د کسب د وجې نه به دوی په خپل ګناه باندې نیولی کېږي الله فرمایي ولا تأکلوا مخورئ مخکې دا مسئله بیان کړه چې متروک التسمیه عامدن دا حرام د عندنا دا شی به نه خورئ او دغه ذبحه هغه حیوان چې غیر معقول ده یو خر دی چې حلال که هم خر غوښه غیر معقوله ده روا نه ده خو په حلالولو باندې دا غوښه پاکه شوه د هغې څرمن پاک شو وروسته دغه څرمن نه ځای جوړی جای نماز جوړی دا وینې چې ووتله د دې ذبحې دومره اثر وکړه څرمن یې پاکه ده بیا اگر چې دا شی غیر معقول وي یا د خره لږه غوښه دې په جب کې وي خو تا دا خر حلال کړی ده دې سره لمونځ کېږي ځکه دا اوس پاک ده د خوراک دپاره نه ده خو نوره پاک ده الله فرمایي ولا تأکلوا تاسو مخورئ مما د هغه څه نه لم یذکر اسم الله چې یاد نشي په د باندې نوم د الله تعالی جل جلاله و انه او خبره دا دغه خوراک کول د هغه شي چې د الله نوم په یاد نشي لفسق دا خامخا فسق ده فسق معنا گناه ده گناه معنا حرام یا و انه لفسق دا فسق ده خروج د طاعت د الله نه او دا طاعت د شیطان ده او تاسو مأموریه په طاعت د الله باندې نه په طاعت د شیطان باندې و ان الشیاطین یقینا شیطانان لیوحون دی یو بل ته وسوسه اچي یو بل ته امر کوي دی وسوسه کوي الی اولیاء خپل دوستانو ته د څه لپاره لیجادلوکم چې تاسو سره دلیل ووایي چې دا څه وجه د مسلمانانو ته کوم شی الله مړ کړي هغه نه خورئ او چې خپله یې مړه کوئ بیا تاسو خورئ و ان اطعتموهم که تاسو د دوی خبره ومنله او مسلمانانو د کفارو خبرم ومنله چې رښتیا هم دا ولې چې خپله یې حلال کو خورو او چې راته الله یې مړ کړي نه خورو که تاسو په دغه تحریماتو کې په دغه تحلیلاتو کې د کفارو تابع شوئ دا الله حرام تم حلال اوه
او یا د الله حلال ته حرام اوې وان اطعتموهم که تاسو د دوی تابعداري وکړه او خلکو انکم بشک یقینا تاسو لمشرکون خامخا مشرکان د الله تعالی په دین باندې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. مخکې رکوع کې الله پاک جل جلاله د مشرکانو چې منکرین د انعاماتو د الله پاک جل جلاله د هغو بیان وشو. په دې رکوع کې د هغوی دپاره یو مثال بیانوي. شان د نزول د دې آیت کې فرمایلی دي چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبه شریفه ته نزدې تشریف فرماو. ابو جهل لعین جگ شو و رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یا قدم کې خودلو او یا په هغه باندې فرس او ګندګي واچوله او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بد قبیح الفاظ ذکر کړل. حمزه په دی وخت ښکار ته لاړ. حمزه لا کافر ده. حمزه چې راغی په لار کې وسړی مخې ته ورغی چې نن خو ستا وراره ته ډېر بد الفاظ ویلي شوي دي او د ستا د وراره دومره اهانت شوی چې په هغه له پاسه ګندګي اچولې ده. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ ډېر په غوسه شو. دارک د کور نه بغیر دا کعبه په طرف باندې را روان شو خو په غوسه ده. ابو جهل پویږي چې سړی خو په غوسه ده چې زما وراره خفه ده خو راځه مخکې نه عذر پیش کړه. نور ته وایي چې حمزه ته وګوره اتا دغه وراره زمونږ دین خراب کو مونږ ته سپیح وایي بې عقل وایي زمونږ دین خاورې ویرې کو زمونږ بوتانو قباحت او بدی بیانوي. دور ته فرمایل ومن اسفه منکم د تاسو نه بیا عقلان سوق دي تعبدون الحجاره د تیګو عبادت تاسو کوي او حال دا چې دغه تیګي تاسو ته هیڅ فائدہ په صورت د عبادت کې او هیڅ نقصان په صورت د عدم د عبادت کې نه رسي. او زدا شاهدی کوم چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بس په دې وخت کې حمزه رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو. اوس الله مثال فرمایي ایا هغه کس چې هغه دغه سي د جهالت په مرګ ویده ده هغه سي غافل فاتح ده زړه د قران په حیات باندې ژوندۍ شوی نه ده زړه د اسلام د کلمې په ژوند باندې ژوند نه ده پیدا کړي چې ابو جهل ده ایا ده برابر ده د هغه چا سره چې هغه مړ و او مونږ د هغه په زړه کې نور د ایمان د قران پیدا کو او په هغه باندې مرته ژوند نصیب کو. ایا دا دواړه برابر دي؟ نه دي برابر. الله فرمایي کفارو ته د خپل کفر خیسته ښکارا شوی. همدارنګه مونږ په هر کلی کې مشران داسې ګرځولي چې د کلی مجرمان د کلی خلاف سرداران او هم د کلی سربراهان چې همیشه د پیغمبرانو خلاف کوي دي ګرځولي دي.
د دې لپاره چې دوی په مقابل د توحید او د قران کې خپل مکر وکوي. الله فرمایي چې د دې مکر اسلام ته هیڅ نقصان هم نشي رسولای او خپل ځانو ته تاوان. چې کله بدوی ته یو آیت راغی نو دوی به ویل مونږ به هیڅ کله ایمان را نه وړو چې ترڅو مونږ ته راکړل شوی نه وي هغه څه چې نورو رسولانو ته ورکړل شوی. یعنی دوی به داسې ویل چې ترڅو مونږ ایمان نه راوړو چې ترڅو هغه معجزات چې نورو انبیاء ته ورکړل شوی وي مونږ ته راکړی شي. او یا دا چې الله پاک دغه شرافت د پیغمبري چې ترڅو مونږ ته راکړی نه وي مونږ به پر رسول الله باندې هیڅ کله هم ایمان را نه وړو. ولی دا پیغمبري زمونږ نه ولی لاړه؟ الله فرمایي چې رسالت الله په خپل هغه ځای باندې ګدي چې الله ورته اراده کړی وي. خو ډیر زره هغه کسان چې وای دا جرم او فساد کوي دوی ته به ذلت پیدا شي، عذاب شدید به پیدا شي، ور بکړی شي په سبب باندې چې دوی به په الله تعالی باندې او په ضرر د انبیاء باندې مکر کوي. چې چاته هم الله اراده وکړي د انشراح الصدر نو سینه پیراخ شي، خو چې چاته الله اراده وکړي چې گمراه شي دا سینه داسې کلک شي چې خیر خبره به خې پکې ځایږي نه. دا خیر خبره دومره سخت شي ته به وایي چې اسمان ته خېږي. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل مسلمان چې کله ایمان راوړي ان شرح صدره دا سینه پیراخ شي. صحابه کرام پوښتنه کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ایا دا څه علامه لري انشراح الصدر؟ وی او درې علامې لري. التجافی عن دار الغرور ځان لري کول لغدار د دوکې نه د دنیا کور د دوکې ده لدین انسان ځان ساتي. والتأهب لدار الخلود ځان تیارول د همیشه کور دی پاره چې کور د آخرت. او دریم شی انتظار الموت ځان مرګ ته تیارول قبل ان ينزل به مخکې لدینه چې دا مرګ په د باندې راکوز شي نازل شي لغنه مخکې د ځان تیار کړي. الله فرمایي هغه ورځ چې موږ دا ټول خلک را جمع کو او دا جنیاتو ټولیا تاسو ډېر خلک د انسانانو نه گمراه کړل. د دوی هغه دوستان چې په انسانانو کې دي هغه به هم وایي چې خدایا مونږ بعضو باندې فائدہ واخیستله او خپل نیټې ته ورسېدو. الله فرمایي تاسو به همیشه په دا جهنم کې وئ مگر هم کدی الله خوښوه. مراد د الا ماشاء الله نه چې مگر هم کدی الله خوښوه تاسو به جهنم کې نه وئ. دا څوک دي؟ یا خدا ها خلق دي چې دوی الله پاک د ګرم جهنم نه یخ جهنم ته وړي. اينتقلهم من السعير الى الزمهرير. او یا مراد دغه وخت نه هغه وخت چې دوی به جهنم کې نه وي د جهنم نه براوستل شوی نهر خبال ورته وایي ویني زویني د هغه د چخاق د پاره بهر راغلی. او یا مراد د وخت نه هغه وخت چې وی خو جهنمی خو لا ترسه جهنم ته داخل شوی نه ده الا ماشاء الله. جهنمی به په جهنم کې وی مگر هم کدی الله خوښوي هغه وخت به بهر وي د جهنم نه چې قبل الدخول په د باندې په میدان د عرصات کې تیریږي. الله فرمای موږ همدا شان بعض ظالمان بعض درا تابع کو دیغه وجه نه چې دواړه په کسب د کفر کې سره شریکان دي.
الله پاک جل جلاله فرمایي او من کان میتا ایا هغه څوک چې وي مړه فاحییناه موږ دې ژوندی کو په نور د ایمان باندې په کلمې د لا اله الا الله محمد رسول الله باندې. کافر مړ ده اگر چې ظاهرا حرکات لري. وجعلنا له نورا مونږ ګرځولې د لپاره رڼا یو ایمان یمشي به فی الناس تکي په دې باندې ما بیان د خلکو کې د خلکو منځ کې روان وي. کمن آیا د پشان د هغه چاوي مثله فی الظلمات چې د هغه مثال په بحر د ظلماتو په تیارکه کې واقع وي. لیس بخارج منها دین دوتن کې د هغه نه کذالک امدارنګا زینا خیست شوی دا للکافرین کافرانو دی پارا ما هغسو کانو یعملون چې دوی عمل کولو کفارتا دا خپل عمل خیست شوی. وکذالک همدارنګا جعلنا منگر زوله فی کل قریه په هر کلی کې اکابر مشران مجرمیها تو دی مجرمان د دغه زمکې دي مجرمان د دې کړي دي په مقابل د توحید کې فساد کوونکي دي. د سلفارا لیمکروا فیها تو دی مکر او کې په دې کلی کې وما یمکرون دی به مکرونه کې الا مگرم دی مکر نه کوي الا بانفسهم یعنی سزا د دې مکر جزا د دې مکر په دوی نازلېږي دوی ته نقصان ده. وما یشعرون دوی په دې خبره باندې پوهېږي هم نه. واذا جاءتهم آیه چې دوی ته راشي یو آیت نو قالو دوی وایي لن نؤمن هېڅکله به مونږ ایمان را نه وړو حتی تر هغې پورې نؤتا چې مونږ ته راکړی شي مثل ما په مثل د هغې اوتی رسول الله چې ورکړل شوی ده د الله پاک رسولانو ته. دا هغه مقام ده چې دوا اسم ذاته فیوست راغلی ما بین کې کوم کلمه یا عتب سنشته پکې په دې ځای کې وی الله پاک جل جلاله دعا قبلوي. نو موږ به داسې دعا وکړو چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. الله اعلم الله پاک خبردار ده. وګوره الله ټکي دواړه سره پیوسته دي او منځ کې بل حرف نشته. الله اعلم الله پاک خبردار ده حيث يجعل رسالته حيث پکم ځای باندې يجعل رسالته چې ګرځوي خپل په رسالت. سيصيب الذين زرد ابرسیږي هو خلقو ته اجرمو چې دوی جرم کړي صغار عند الله ذلت په نزد الله تعالی باندې وعذاب شدید عذاب سخت بما كانوا يمكرون په سبب باندې چې دوی مکر کولو چل کولو به ازرار الانبیاء. فمن يريد الله سچاته الله تعالی اراده وکوي ای یهدیه چې الله دته هدایت وکوي یشرح صدره للاسلام الله خلاص کی سینه د اسلام دفاره. ومن يريد چاته الله اراده وکوي ايضله چې گمراه کی نو یجعل صدره ګرځوي د سینې لره ضيقا تنگ حرجا کلکا. حرج ضيقت توای حرج مضبوط شي توای کانما لکه یصعد فی السماء لکه دې تکلیف کوي په خطلو کې اسمان تا. کذالک همدارنګا یجعل الله الرجس الله ګرځوي پلیتیو عذاب علی الذین لا یؤمنون تو کسانو چې په الله تعالی باندې ایمان نه راوړي. وهذا دا اسلام صراط ربک لار دربستا دا مستقیما برابر لار دا
قد فصلنا الآیات په تحقیق سره موږ بیانو آیتونه لقوم یذکرون د قوم دپاره چې هغه نصیحت اخلي وعظ کوي. لهم د دوی لپاره دار السلام، دا د سلامتیا ده. د یوه معنا دار السلام کور د سلام ذات ته چې الله پاک ده. نو بیا اضافت د دار سلام ته اضافت تشریفی شو لکه بیت الله و ناقة الله. او یا دار السلام دا دار د السلام علیکم دا. واقبل بعضهم على بعض، مسلمانان با په مسلمانانو سلامونه اچي، او هم به ملائکه فرشتي په مسلمانانو سلامونه اچي، او هم به رب العالمین سلام اچي. سلام قولا من رب الرحیم. عند رب پنزد رب دوی وهو ولیهم، الله د دوی ولی و ناصر ده. بما کانو یعملون، یغه سبب باندې چې دوی به عمل کولو. و یوم هغه ورځ یحشرهم جمیعا چې دوی راجمع کي ټول، یا معشر الجن او ټول یا د پیریانو. قد استکثرتم من الانس، تاسو زیات گمراهي وکړه د انسانانو نه. وقال اولیاؤهم، او بوای د دوی دوستان من الانس، ربنا استمتع بعضنا ببعض، ای الله مونږ ګټه واخیسته د بعض زمونږ په بعض نورو. وبلغنا مونږ ورسېدو اجلنا الذي زمونږ هغې نیټې ته اجلت لنا چې تا مونږ دپاره مقرره وه. قال النار مثواکم، اور د تاسو ځای ده. خالدین فیها، همیشه به په دا اور کې. الا مگر ما شاء الله، نبوي په دا اور کې کوم موده چې د الله پاک خوښوي. یعنی مدت انتقالهم من السعیر الى الزمهریر، او مدت شربهم النبال، اغا لوی نهر ته برازي اغا گرم اوبو د حمیم آن. ان ربک حکیم علیم، بیشک رب ستا حکمت والا دا و علیم په ذات تا. وکذالک امدا شان نولی، منتابع گرزو بعد الظالمین بعضا، بعد ظالمان بعض نورو پسه. بما کانو یکسبون، په سبب باندې چې دوی کسب د ګناه کولو.